په کندوز کې چې څومره موږ وو تقریبا 10 زره تعداد به وو. خو چې کله د اخري شپه باندې د دوستم مو کوردینات ورکول او د امریکایانو تیارو بمبار کاوه، د 50 ډوله و جهاز مو دا نور هم ډېر زیات په دا چرداري ولسوالۍ کې ډېر زیات تعداد شهیدان سو. ماشومان هم عوام خلک هم راسره شهیدان سو، خو طالبان ډېر زیات شهیدان سو. د شپې 9 بجې وې چې د امریکایانو هغه کشفي طیاره راغله، ډېره وګرځېده، کشف یې وکړ. بیا پر 1 بجه باندې د 52 طیاره راغله یا 52 ډوله طیاره راغله. بیا هغوی بمبار شروع کړي، در ساعت در هزانو پورې بمبار وکړي. دا د چردرې طرف یې ویشتې. کله چې به طالبان د چردرې طرف ته وتل، د شپې به دوی ویشته. هغه طالبان ورسره پوه نه و، ورسره ناعادته و، ورسره نابلده و. هغه 52 عدد ته و متحرک شی، ښورېدونکی شی، دا به د شپې ویشتې. طالبان به ټکان پر وکړ د زکویا کې د شکې د هغه چې به دې ټکان پر وکړ، هغه سلا به وویشتله، مجاهدین به شهیدان کړله. شاوخوا 300 خلک به په شهادت باندې دلته رسېدلي، زخمیان سوي به یې. بیا چې سهار سو، هغه شهیدان او زخمیان همالته پاته سول. بیا موږ د یرګنک د دښتې څخه هلته لکه څنګه چې توافق سوی و، د دوستم ملیشې وړاندې ولاړې وې، هلته بیا ورسره یو ځای سو. از هوا طیاره میزد. طیارم تقریبا 15-16 رقم طیاره بود، هر قسم نوع، هر نوع طیاره بود و از زمین هم اونا هجوم میکردن. باز مجاهدین خدا خیر بده که مجاهدین امارت اسلامی که جنگ کردن و بعد از آن که به پیش دوستم اینا بروان، اینا فتوا پرسان کردن از علما. ایران باید یادآور شد.